د قرنطین پر مهال اړینې لارښوونې. د کورنۍ یو غړی وټاکئ چې د بهر څخه اړین توکي واخلي. ټول بازار ته مه ځئ. بهر ته د تلو لپاره ځانګړې جامې وټاکئ او هغه له نورو جامو سره مه ګډوئ. د بهر وتلو لپاره پیسو ته یو ځانګړی بکس وټاکئ او هغه پیسې له نورو پیسو سره مه یوځای کوئ. د بهر څخه د توکو پلورونو لپاره ځانګړې کڅوړه ولرئ او یوازې هماغه کڅوړه وکاروئ. یو موټر او یوازې د موټر یوه کیلۍ وکاروئ او له نورو شیانو سره کیلۍ مه ګډوئ. په ورځ کې یوازې یو ځل بهر ولاړ شئ. هر څه پسې بیل بیل مه ځئ. په ځانګړې توګه ماشومان قطعاً بهر ته مه پرېږدئ. د کور څخه بهر هڅه وکړئ چې ډېر تلیفونونه ونه کاروئ. ګڼې ګوڼې ځایونو ته مه ځئ او کله چې مو کار پای ته ورسید کوشش وکړئ ژر کور ته ولاړ شئ. د پلورنځۍ دروازه په پښه او یا د لاس په څنګله خلاصه کړئ. کله چې بیرته کور ته تلئ د کور ساختمان ته مخکې له ننوتو یو کارتن اماده ولرئ او خپلې جامې، کیلي او نور وسایل مو چې بهر کارولي په کارتن کې واچوئ او هغه د کور له وسایلو سره مه ګډوئ. تر څو مو چې لاسونه په صابون یا ضد عفوني موادو نه وي پاک کړي په سترګو، خولې او پزه کې لاس مه وهئ. مخکې له دې چې کور ته ننوځئ په څه لاس مه وهئ. لاسونه او مخ مو په صابون ومینځئ او تلیفون مو هم په ضد عفوني موادو پاک کړئ. د ډوډۍ خوړلو دسترخوان مو له پاکولو علاوه هره ورځ لمر ته واچوئ. دا معلومات له نورو سره هم شریک کړئ او د نورو ژوند هم وژغورئ.